حایزه خزه بغیر د ټچ کېدونه په موبایل کې د قران عظیم شان تلاوت کولای شي او کنه شي کولای. کو یاد ساتئ چې کمی خزه ته مهانه بیماری راغلی وي او په دې حالت کې دغه زنانه په موبایل کې صرف قران عظیم شان ګوري او دغه زنانه د هغه الفاظ نه ادا کوي، صرف چې د دې په نظر سره چې د دې په ذهن کې سمج رادرومي د ته په هر ادرومي خو الفاظ نه دی ویلي، نو په دې کې هیڅ قسم حرج نشته دی، بالکل دا جایز دی، دغه زنانه نه ګناګاریږي. او کچرته یو حایزه خزه په موبایل کې قران عظیم شان ته ګوري او د هغه الفاظ وایي، نو دا دغه زنانه لپاره ناروا او ناجایز او حرام دي او په دې باندې دغه زنانه ګناګاریږي. لکه څنګه رد المختار یو مسله ذکر کړی دو چې کومه زنانه حایزه وي او دغه زنانه د قران عظیم شان تلاوت په حفظ سره کوي، یعنی په یاد سره کوي، کاغه ګوري او کنه ګوري، نو دغه زنانه لپاره دغه تلاوت کول دا نه دی جایز. نو د وجنه دغه زنانه کسر موبایل ته ګوري، دغه الفاظ ته ګوري او دغه زنانه دغه موبایل لی ټچ کړي او الفاظ یې نوی ویلي، نو دغه زنانه پر ادا جایز دی، خو کچرته الفاظ یې ادا کړل نو په دې سره دغه زنانه ګناګاریږي. او بل صورت هغه زنانه چې هغه معلمه وي، هغه استاد وي، هغه د بار اعلی حضرت سے په فتاوی رضیه کې یو صورت ذکر کړی دی چې بقدر حاجت بقدر ضرورت دغه زنانه چې دی دغه قران عظیم شان دغه آیاتونه ویل شي خو په نیت د تلاوت په نه وای او د هغه د پارم طریقه دادو چې د دوه الفاظ و مینس کې به دغه زنانه یو سا اخلي، مطلب دا چې یو لفظ وای نو دغه نورسته به سا واخلي بیا به بل لفظ وای نو په دې طریقه باندې چې یو معلمه هغه خزه چې هغه استاد وي هغه د قران عظیم شان درس خپل شاګردانو ته کولای شي. وړه ماشومان او لیونیان جماعت ته راوستل حرام دي په هغه وخت کې چې کله دغه خبره ته یقین وي چې دوی نه بچی دی الته نجاست پریوزي یا بلته چې دوی وړه بول یا غټ بولو کې دغه جماعت ور سره پلیت او نجس شي، نو په دغه صورت کې دغه واړه ماشومان یا لیونیان راوستل جماعت ته دا حرام او ګناه لري. لکه څنګه رد المختار مسله ذکر کړی دو چې واړه ماشومان او لیونیان په هغه وخت کې چې تاسو دغه خبرې یقین چې دوی نه به نجاست چې په جماعت کې وګرځيږي او دغه جماعت په پلیت کې دا راوستل یا دا جماعت ته پرې خودل حرام او ناجایز دي او دا ګناه لري. او کچرته هم دغه رقم لکه څنګه نبی له سلام مبارک هم په حدیث مبارک کې منع فرمایلی دو چې تاسو واړه ماشومان او لیونیان چې د جماعت ته مپرېږدي. نو مسله داسې شولا کچرته یو ماشوم لکه څنګه د فقه کتابونو دغه مسله په دې طریقه باندې ذکر کړی دو چې کچرته تا دغه خبرې یقین وي چې دغه وړ کې ماشوم بچی دی په جماعت کې پلیتیو کې یا وړه بولو کې یا بغټ بولو کې، نو په دغه صورت کې دغه ماشوم جماعت ته بوتلل دا حرام او ناجایز دي او په دې سره دغه انسان ګناګاریږي. خو کچرته تا دغه خبرې یقین نه وي، صرف احتمال وي، صرف شک وي چې شاید دغه ماشوم الته وړه بولو کې یا غټ بولو کې، نو په دغه صورت کې بیا دغه ماشوم جماعت ته بوتلل دا مکروه تنزیهی دي. خو په دغه دواړو صورتونو کې افضل او بهتر دادي چې هغه ماشومان چې هغه ډیر واړه وي او دغه خبره تاسو ته یقین او دغه خبره تاسو ته شک وي، احتمال وي چې شاید الته چې د دوی د وجنه ګندګي پیلاو شي، دوی چې الته وړه بولو کې داسې ماشومان جماعت ته نه دی بوتلل پکار او دا غې نه اجتناب کول پکار دي. چې سهار جمع ولاړه دا او ته مسجد ته داخل شي نو ته اول دوه رکعات سنت ادا کوي او کله امام سره به دغه جمع رانی سي. ستون کو یا ساتي مسله داسې دو کچرته سهار جمع ولاړه وي او ته مسجد ته داخل شي او ته دغه خبري قوي ګمانوي چې زه دوه رکعات سنت ادا کول شم، هغه نورستو امام سره چې دغه جمع رانی اگر چې په اخري تشهود کې وي نو استاد لپاره دوه رکعات سنت دا ادا کول جایز دي. تا دغه دوه رکعات سنت دغه جماعت نه بهر برنده کې ادا کوي، یعنی دغه جمع نه لري ادا کا او بیا راشه امام سره به دغه جمع کې شامل شه. لکه څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې وزل د سحر په وخت کې د جمع په وخت کې مسجد ته داخل شم چې ما وکتل چې امام په جمع باندې ولاړ دی، نو زراغلم او دغه امام نه لر چې ز په دوه رکعات سنت باندې ودرېدم، ما دغه دوه رکعات سنت ادا کړل او هغه نورست راغلم د امام په سمې اقتدا وکړ او دغه جمع مې ورسره راونی ولا. نو د وجنه کچرته تا دغه خبره قوي ګمانوي چې زه دغه دوه رکعات سنت ادا کول شم او امام سره دغه جمع هم رانی وشم، اگر چې په اخري قاعده کې وي، اگر چې په تشهود کې نو ته دغه دوه رکعات سنت ادا کی او امام سره دغه جمع راونی سي. خو کچرته دغه خبره تا چې دی ګمان وي او تا چې دی قوي ګمان وي چې زه دغه دوه رکعات سنت ادا کوم، نو مانه چې دغه جمع درومي ته به دغه دوه رکعات سنت پرېږ دي، ته امام سره دغه جمع راونی سي چې کله د جمع ادا کړه او هغه وروسته چې کله نور راوخیږي د نور خطونه شل منټ وروسته بیا چې دی تا دغه دوه رکعات سنت مؤکده قضا راوړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.